السلام علیکم ملګرو ټول ناول دا خبره نوٹ کړئ چې دا ویډیو صرف او صرف د واده کړو لپاره ده د میرټ خلکو لپاره ده دا نه د نه واده کړو لپاره ده او نه زنانو لپاره نو هغوی دا ویډیو سکیپ کړي صرف او صرف واده کړي دا ویډیو وګوري زیاتره ما سره خلک په واتساپ د لارې رابطه کوي چې یاره موږ ته کمزوري ده یعنې کوروالی صحیح طریقې سره نشو کولی ډېر زیاتې مسلې دي راته ډیزایر یعنې خواهش نه راځي یا ټایم ډېر زیات کم دی نو هغې لپاره محفوظ څه میډیسن دي ډېر مریضان داسې راشي چې هغې هغه دوايي استعمالوي چې کوم عرضي کار کوي نو زه هغې د دې د استعمال نه منې کوم ولې ځکه چې هغې مسلسل استعمال ګردې خرابوي ګردې ورسره فیل کېږي بي پي ورسره های کېږي د زړه مسلې ورسره راځي د معدې مسلې ورسره راځي نو زه همیشه تاسو ته وایم چې هغه کله هم استعمالوئ ګوره د دې لپاره بهترین نسخه تاسو ته ښیم بهترینې دوایانې درته ښیم چې کوم د کمپنیانو هربل کمپنیانو دوایانې کوم چې عام مارکیټ کې هم اویلیبل وي تاسو خپل هم اخیستی شئ او تاسو اډر کولی هم شئ زما د سټور نه هم بل دا داسې دوایانې چې د ډریپ طرف نه یعنې ډرګ ریګولیټري اتھارټي اف پاکستان د هغې نه لایسنس ورته میلاوي د دې چیک اینډ بیلنس وي دې کې څه سټیراید نقصاندې اثرات یا اجزا پکې نه وي او د هربل ریمډي یعنې د بوټو نه او د دې نسخو نه جوړه شوي وي دې لپاره 3 قسمه دوایانې دي دا د کرشي دوایانې دي ګوره کرشي معیاري کمپنۍ دغسې همدرد ده دا سټنډرډ کمپنیانې دي دې دوایانې تاسو استعمالولی شئ خو د دې کې 3 قسمه دوایانې چې کومې دي په دې کې یو خو امساکي ده د کیپسول دي بل شاهي کیپسول دي او بل ماجون مغلظ دي دا 3 قسمه دوایانې دي او دا ډېر زیاتې ګرانې هم نه دي د وس مطابق تاسو اخیستی شي عام طور چې مونږ خلک لاړ شي حکیم ته نو هغې ورته وایي زه درته نسخه جوړوم او ډېر زیات وي اگر یو مریض ماته راغلو ما ته وایي چې یاره د کمزورۍ لپاره راته یو حکیم نسخه جوړوله چې وایي دا به د 15,000 روپو راځي 85,000 زه ورته حیران شوم ما چې یاره ټیک شو بوټي قیمتي وي قیمتي اجزا پکې وي خو دومره ګرانه خو نه وي چې یوه نسخه د 15,000 روپو جوړېږي هغه ته بیا ما دوایانې وښودلې هغه استعمال کړئ او په هغه ارزانو دوایانو په لږو دوایانو د هغه فرق وشو او الله والا صحت ورکړو نو زه هم تاسو ته دا وایم چې دا دوایانې دومره ګرانې نه دي چې عام تاسو یو حکیم ته ځئ یو هومیوپیتھک ډاکټر ته ځئ هغه ورته کورسونه درکوي چې یاره دومره ګران کورسونه دي 10,000 او 20,000 او 50,000 هغې په ځای دا یو څو دوایانې تاسو استعمال کړئ خو لږ مستقل استعمال کړئ ورسره غوندې پرهیز وکړئ خوراک کې تاسو ښه خوراک استعمالوئ فروټ استعمالوئ سبزیان استعمالوئ ایکسرسایز کوئ ورزش کوئ ډېر زیات کینئ مه بل دې کې سټرس ډپریشن نه ځان ساتئ ځان خوشحاله ساتئ خوب پوره کوئ په وخت وده کېږئ نو ستاسو به انشاءالله دا مسلې نه وي بیا چې لږ غوندې دویم تاسو استعمالوئ تاسو له فایده درکوي نو دا امساکي کیپسول دا شاهي کیپسول دی کې لس کیپسول وي او دا تاسو کم از کم یو میاشت استعمال کړئ ریګولر ورسره د ماجون مغلظ هم استعمال کوي نو دا چې تاسو استعمال کړئ انشاءالله د کوروالي مسلې هم ختمې شي تاسو به طاقت هم راشي که د چا جریان احتلام یا هم ختم شي بل د پټو کمزوري هم ختموي د ملا درد د خپو دردونه دا ورسره قدرتي ختم شي ځکه چې دا اجزا چې کوم دی ټول قدرتي دي دا تاسو خپله هم عام چې سټور ته لاړ شي ملاویږي هربل سټور کې انګریزي سټور کې نه ملاویږي په هربل سټور کې ملاویږي او که چېرې تاسو دا ملاویږي نه تاسو اډر کولی شئ ما ته تاسو رابطه کولی شئ تاسو کمنټ وکړئ یا زما د واتساپ نمبر باندې رابطه وکړئ او چې واتساپ نمبر باندې تاسو رابطه وکړئ د خپل اډرس پته به تاسو ما ته راکړئ او زما د سټور نه به دوایانې چې کومې تاسو که د 10 ورځو دوایي تاسو ته پکار وي که د 20 ورځو او که د میاشتې او تاسو اډر کړئ تاسو به انشاءالله په پوسټ آفیس باندې راشي په 3-4 ورځو کې به تاسو ته د دوایي میلاو شي او د دې تاسو استعمال هم جاري ساتئ بیا ورسره ما تاسو ویلی هم شئ چې فرق وشو یا ونه شو زما د ویډیو مقصد دا وي چې خلکو ته فایده ورسي مستند معلومات خلکو ته میلاو شي دروغ پکې نه وي دعوې پکې نه وي چې یاره د هر بیمارۍ علاج دی الله دې نه کړي شدید مسله وي اسپتال ته ځئ ښه نه ښه ډاکټر ته ځان ښایي خو که معمولي مسله وي یا داسې وي چې کمزوري وي هغې لپاره زه بلکل حاضر یم مشوره هم در کوم ښې دوایانې به ته ایډوایس کوم هغې تاسو ځان خپله هم اخیستی شي او که غواړئ چې زه درته راولېږم د کمپنیانو دوایانې نو زه به تاسو ته رالېږلی شم زه چې په دې ویډیوز کې کومې خبرې کوم ریسرچ بیسډ وي یعنې پای باندې ریسرچ شوي تحقیق شوي ما پې خپله سټډي کړي مطالعه پې کړي داسې هوایي خبرې نه نو انشاءالله زما امید دی زما د ویډیو نه زما د خبرو نه به تاسو ته فایده میلاویږي څه نقصان به نه کېږي زما نه دعا ده الله پاک دې ټولو بیمارانو له شفا کامله نصیب کړي الله دې د ټولو مسلې په خپل قدرت حل کړي آمین ډېره مننه زما د ویډیو خپله هم لایک کړئ کمنټ هم ښکلې غوندې وکړئ او د ویډیو خپل ملګرو سره هم شیر کړئ الله حافظ